سرې میاشت چې ټولنه هیواد کې 46 روغتیايي مرکزونه لري چې له دې جملې څخه یو د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ثابت کلینیک دی. د افغاني سرې میاشت چې ټولنې دغه کلینیک هغو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي چې د روغتیايي لګښتونو توان نه لري او یا هم د ځایي خلکو د بیړنۍ اړتیا له امله روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دغه کلینیک د تیرو 4 میاشتو په موده کې د 4318 ناروغانو درملنه ترسره کړې ده. یاد کلینیک هیوادوالو ته د درملنې، واکسیناسیون، خوارځواکۍ، روغتیايي زده کړو، د مور او ماشوم د ساتنې او داسې نورو برخو کې له ملي او نړیوالو معیارونو سره سم روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي دي. د روزګان ولایت اوسیدونکي د افغاني سرې میاشت چې ټولنې د دغه کلینیک له اغیزمنو او کیفیت لرونکو روغتیايي فعالیتونو څخه خوښي څرګندوي. سرې میاشت دفتر ته راغلم او چې پاسمان وکړي او دا ډېر ښه خلک دي، زموږ خدمت د مریضانو ټول مکمل کوي. یو راکاري نوم مې رضا محمد دی. د سرې میاشت کلینیک ته راغلی یم، مریض هم ته دوا راکړله، ښه دوا یې هم ودلته، ټول یې وطن مننه کوي.